ولا تقف ما ليس لك به اتباع د مکوه غشي چې تا ته ورباندې علم نه وي. ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا تگ مکوه په مځکه کې د غرور تگ. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ندی اوږدوالی لکه د غره غوندې ده او نه مځکه لکه غویی شکولی سي. وایي چې هغه کسې مځکه شکوي په قول باندې دومره زور هم نه لري نو په کبر ولې تګ کوي. انسان چې له انسانیت نه وځي څومره کبر کوي. الله دې موږ له کبر نه وساتي. خو زه فکر کوم طالبانو چې الله عز وجل انسان علم ته رښتونی ورولي طالبانو هغه انسان کبر نه کوي. همدا د مونږ شیخ صاحب عبدالستار جان رحمه الله چې یو طالب ورته ویلي اوس ملا سوی طالبانو سلیونی غوندي ډېر ښه سړی وي. موږ د طالبي ملګري دي ما د سرفي ملګري و اول وار مې چې سرفي تکرار چې ما نوي سرفي شروع کړه تکرار مې ورته کوو چې کم جي کې ناستلو دا هم په الا الذین آمنو کې هلته ټانکۍ و د اوبو دې په سر ناستلو تکرار مې ورته کوو. زه ډېر کشر وم نو اوس مې په یاد ده. نو هغه ورته ویلي ول چې شیخ صاحب ته دومره لویه مرتبه لري کبر ولې نه کوي. نو هغه ورته ویلي ول چې زه مړ زه دې عاجزۍ حال دغه ناکبرۍ او عاجزۍ دې مرتبې ته رسولی یم ته وایې کبر ولې نه کوې. قل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تبور واچول سی جهنم تا ملامت کړل سوی او شړل کړل سوی. بیا دلته طالبانو روح المانی ډېر اوږد بحث کړی ده په امر و نهی باندې. اخیر خبر به درته وکم طالبانو دا هم د علامه بلقیني نه نقل کړی ده. وی که چیرته یو سړی په ګناه کبیره اخته او ته قادر وی په دې باندې چې ته دی له د ګناه کبیرې نه منع کړې نو که کبیره والا په تامر بالمعروف فرض ده که دې ونه کړه طالبانو بیا دا سکوت ګناه کبیره ده. که هغه طالبانو صغیره والا د تا سکوت بیا صغیره ده طالبانو. خبر پوهیږئ. الله دې موږ د مولایانو په حال رحم وکړي. طالبانو ما په عکس باندې دومره ډېر تحقیق کړی 10 کاله ووتل اوس هم طالبان بیا دوی کوي دوی ته تحقیق نه د معلومي د عکسونه اخیستل اسلام کې څنګه خود څه به تحقیق کنه زتی څه کوي. نن اسلامي امت طالبانو دې ته ډېر ضرورت لري چې تاسې دې موږ درسونه واورئ که نور انسانان یې مو واوري. څومره اوس داسې یو څوک د طالبانو غرب اروپا کې اوسیږي دا درسونه وانه وادي وري کنه نو چې واوري تنا د تاسې اصلاح په موږ باندې ده که د اسلامي امت ټول اصلاح په موږ باندې ده ټول اسلامي امت اصلاح په موږ باندې ده. نو چې د ټول اصلاح په موږ باندې ده طالبانو نو ولې بخیلي کوئ د دعوت لاره مه بندوئ. دا یې طالبانو یوه ښه لاره ده او دومره تشدد هغه مه پکې جوړوئ. فاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما لقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل ارتوى لو كان معه آلهة كما يقولون إذا څنګه عبارت ده اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا. دوی به طلب کړي ذی العرش ته چې رب العالمین د لاره سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طالبانو خو دلته قرآن وی چې ټول شیان تسبیح وای ټول شیان تسبیح وی. دا تسبیح بالقال د طالبانو د قال د قدم
حال ده. حالن تسبیح وایي طالبانو که قال باندې تسبیح وایي. روح المانی ډېر اوږد تسبیح کړی طالبانو نه وي. صحیح خبردار طالبانو چې دا د ټولو شیانو تسبیح قالی ده، په ژبه تسبیح ده، یعنې د قال په ژبه تسبیح ده. او دی وی حتی خاورم طالبانو تسبیح وي چې لمدسې بیا نه وي، چې وچې سي بیرته وایي. تسبیح وایي طالبانو. تسبیح د چا ده؟ او روح المانی خلکو کې مشهور دی وی ټول شیان تسبیح وایي، یو څوک یې نه وایي. وایي که نه؟ تاسې کم شی اورېدلی چې ټول شیان تسبیح وایي یو یې نه وایي؟ آفرین، داسې وایي که نه؟ دا طالبانو دروغ ده. روح المانی وی دا صحیح نه ده. خر بیچارهګۍ ولې تسبیح نه وایي؟ ام من شیء، طالبانو ام من شیء الا یسبح بحمده. دی طالبانو وی چا چې استثناء کړې ده د خره، دا ابو شیخ کړی د یو عالم د دی وی طالبانو دا صحیح نه ده. خبر صحیح نه ده طالبانو. حرم تسبیح وی دا چټي خبر ده. او په هر شي کې حیات سته طالبانو، ژوند سته. روح المانی هم دغه آیات نه استدلال کړی چې په هر شي کې څوک سته، ژوند سته. طالبانو زه ډېر کشر وم، په یاد مې دي طالبانو، اوس هم پنج کتاب مې ویلې او شروع صلات مې ویلې. نو زمونږ په کوټه کې پیاله خپله ماته سوه، خپله ایښې وه ماته سوه. الله کوي و دینه قلینا، دین مو پرې کوي، و امره عصینا. نبی علیه السلام هم ناسته، ابوبکر صدیق هم ناسته. چې کله وړاندې راغلله نو ابوبکر صدیق صاحب ورته ویلې چې دا خو سخته تا ته په غوسه ده، تیږه مور سره د ودي نه ولي. نو هغې ورته ویلې مه خوا بدې کېږې، وینې مې نه. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. دا آیات هغه ورته ویلې، رسول علیه السلام ورته ویلې اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. راغله ابوبکر صدیق ته وی ابوبکره تا ملګری څه د دي ما بیا سپکې ما پسې ویلي دي. نو هغه ورته ویلې ابوبکر صدیق صاحب نه نه یې دي ویلي، لاړه د طالبانو. وی ځان سره یې ویلې چې قریش خبر دي چې زه د سید لور یم. او نبی علیه السلام ویلي چې هغه د ځان لا تېر پټ کړله. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا أفلا تستطيعون سبيلا. وقالوا أإذا كنا عظاما، کله چې موږ سو اډوکي او میده سو، لمبعوثونا خلقا جديدا. دینم ګوره طالبانو معلومیږي چې همدغه بدن بیرته راځي. قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم. هغه چې غټیږي په سینو غټ راځي، یعنی او خلقا مما لغنا یکبرو چې غټیږي بعیدې بلی تاسې په زړونو خپلو کې، یعنی خپلو زړونو کې پیدا کول غټ بلی یا مستبعد بعیدې بلی. فیقولون من یعیدنا، څوک مو اعاده کوي؟ قل ورته وایه الذي فطرکم اول مره فسینغضون لك الیک رؤوسهم. دوی به اوړپی تا ته سرونه. ویقولون وای متا هو قل عسى ان یکون قریبا. یوم یدعوکم، یاد کئ غورز، فتستجیبوا بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان. قل واي لعبادي يقولوا چی واي التي هي أحسن، هغه کلمه دی واي چی خدا. إن الشيطان ينزع بينهم، شیطان شر پورته کوي په ما بین د انسانانو کې. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.